السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو ټول بخښه اوسئ. تاسو په تیره برخه کې له مسکاله تر دې حاله ناول شپږمه برخه اوریدلې وه او د شپږمې برخې په پای کې تاسو اوریدلي وو چې لایق وویل ځان مې ځان ته مخاطب شو ورته وایي راځه ځان وژنه وکړه او له دې ځاره چاودۍ خو به خلاص شي. تر ملتون ته لاړم 10 دانې د ملریا ګولۍ مې واخیستې لپه مې کړي د سیند د شګلونو اوبو له یوې لپې سره مې لستونې تېرې کړي او ژر ژر مې یو پیغام ولیکه. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. لایق په پیغام کې ولیکل پاڼې غوښتل مې د ژوند وروستۍ خبرې مې له تا سره وشي. دې ارمان ته ورسېدم. دا پیغام داسې حال کې لیکم چې زما او د مرګ ترمنځ ډېره لږه فاصله ده. زه دا هڅه کوم چې په ځنکدن کې مې له خولې چغه هم ونه وځي ځکه زما خبرې تا سره وشوې. هغه هم پیغامي ستا لایق له تا اجازه اخلي. په ځان دې د یو ناکام او مړ مین لپاره خیال کوه. خیر دی کله کله مې یادوه مشرق خواته زموږ هدیره ده هماغه خوا ګوره. زه به خوشحالیږم او رښتیا تا ته مې یو جوړ ډېر ښکلي سینډل اخیستي د حجرې د المارۍ په شپږم روک کې مې ایښي دي. هغه به له چینار او یا له غورځنګ غواړي او رومال د ما سره په جیب کې خوندي دی. نور دې په الله سپارم ښې چارې. پاڼې لیونۍ مینه در سره لرم. بیا نو په ځان نه یم پوه شوی. 2 ورځې وتلې وې چې سترګې مې وغړېدې. یو ډول بوی مې حس کاوه. ګنګوسه وه. په زور مې سترګې خلاصې کړې. رڼا مې په سترګو بده لګېده خو له خولې او پزې مې پایپونه تېر شوي وه. کاکا مې سره ته ولاړ وه. په روغتون کې وم. پښو ته مې نږدې د راز او نیاز یار مېړنی علي او غورځنګ ولاړ وه. هغوی هم خبرې نه کولې. پر یو پوهېدم له غوسې سره په ټوله کې خواشیني وه. زما لیکل شوی پیغام د پاڼې پر ځای وړانګې ته تللی وه خو وړانګې بیرته پاڼې ته لیږلی وه. پاڼې له چینار سره اړیکه کړې وه. چینار ما ته ډېر زنګونه وهلي وه خو زما شمېره بنده وه. زما کورنۍ پر چینار شکمنه شوې وه. له نیکه مرغه مېړنی غورځنګ او علي شباب صحنې ته ځان رسولی وه او وضعیت یې رسم کړی وه. ما په خجالت سره خپلې شکمنې کورنۍ ته کیسه وکړه. د څو ورځو له بستر وروسته بار شوم خو له ما یوه ورځ وړاندې مور هم خارج شوې وه. بس د کوټې یو سر کې مور ته کټه چول شوی وه او بل سر کې ما ته. د پاڼې وضعیت زما په دې حالات سره ډېر خراب شوی وه. له چیناره یې تازه معلومات هره شیبه اخیستل خو چینار زما کورنۍ ډېره خفه کړې وه. هغې به ورته زما په هکله معلومات ورکول. ما خپل نمبر خلاص کړ. پیغامونه راسره شول. پاڼه ډېره ځورېدلې وه. پاڼې سره مې په پیغامونو ډېرې خبرې وکړې. د پیغامونو په بهیر کې د هیلې پیغام راغی. سلام یې وکړ. ویلې چې ورک وي. ما ورته ځواب ورکړ چې لږ څه ناروغه شوی وم. هغې مې روغتیا ته بلها دعاګانې وکړې. د پاڼې پوښتنه یې راڅخه وکړه. زه غلی شوم. هغې زیاته کړه که زما منې هسې ورسره وخت مه ضایع کوه. 20 یاران لري. انیل غرنی مړوند او یو بل کاموال هم دی. اوف دا څه افواهات وایي هیلې. قسم په رښتیا وایم. ښه سمه ده زه اوس پیغامونه نشم کولی. بیا بل وخت خبرې کوو. بیا لیوني فکرونه پیل شول. د هیلې خبرې مې زړه ته ولوېدې. څه موده مخکې پاڼې یو موټر څارلی وه او د څه لپاره یې څارلی وه. له انسټیټیوټه یې ولې استعفا کړې وه. له ډریورانو ولې شکایت کوي. ژر قراردادي بدلوي. د پلار او ورور ورسره ولې او په څه ورانه ده. د هیلې له خبرو سره مې چې دا پوښتنې اضافه شوې نو د پاڼې په هکله مې فکر بیخي بدل شو. دا وخت نو د پاڼې په کولو کې نوره ماته ستونزه نه وه پاتې ځکه د ګولیو خوړلو هر څه ښکاره کړي وه. کورنۍ را سره واده وکړه چې څو ورځې وروسته به په جرګه ورځي خو زه مشکوک شوم چې پاڼه به لومړی زما پوښتنې ځوابوي او بیا به د جرګې خبرې کوه. سبا پاڼې زنګ وواهه. لایقه ګرځېدی شي؟ ما وویل هو. ویلې قسم دی ستا پوښتنې ته راځم او تا ګورم. ډېره درپسې خفه شوې یم. ما ورته وویل راځه په خیر راشي خو مړوند هم راوغواړه. هغه امانت به دې ترې واخلي. هغې وویل په عامه روغتون کې سره ګورو. زه به نفیسې سره هم ووینم. تېر ځل مې ورسره واده هم کړې وه. نو لایقه که ته خفه کېږي نو مړوند نه راغواړم.
ما ورته وویل راوی غواړه نه خفه کېږم. زړه کې مې وویل چې دا یو اړیکه خو به دې روښانه شي، نورو سره به بیا ګورو. سهار شو، پاڼه د سرکې ته راورسېده. زنګ یې راوکړ. چېرته یې؟ ما ورته وویل زه لا تر اوسه ویده یم. شابه نو زر کوه، زه دا دی چکنوریو ته نږدې یم، ټاکلي ځای ته راشه. سمه ده. ببر سر سړی سړی په خیرنو جامو کې له کوره ووتم. وضعیت مې ښه نه وه. د جیب ټول سامان راڅخه د کټ سره ته پاتې شوی وه. زما له رسېدو پورې پاڼې ټول روغتون ګام په ګام کړی وه. دلته نو پاڼه له پټو کیمرو څارل شوې وه. له رسېدو سره یې وویل څومره ټولګیوال چې مې درلودل هغه ټول مې ولیدل. تا ولې ناوخته کړه؟ لاس یې راته راکړ. ما ورته وویل مړوند چېرته دی؟ ویل نږدې دی رابه شي. د عامې روغتیا روغتون عمومي دروازې ته مخامخ د مار چوک دی. ښایسته چمن هم لري. هلته سره کېناستو. زه ترې راووتم. د امرود غټ جوس مې واخیسته. ګیلاسونه مې ترې ډک کړل چې د قرول له لوري 5-6 عسکر او یو تور رنګه بې نوره څهره په شخصي لباس کې راغلل. مخابره یې په لاس کې وه. ما ته یې غږ کړ دې خوا راشه. ورغلم. ما ورته وویل امر کوئ صاحب. ویلې دا څوک ده؟ زه غلی شوم ځکه ما له پاڼې سره مشوره نه وه کړې. که ورته ووایم کوژدنه یا مېرمنې مې ده پاڼه غلطه نه شي. خو کارتونه یې راڅخه وغوښتل. ما هم خپل د دفتر کارتونه ورته ورکړل. پاڼه په کارت ورکولو منکره شوه. نه لرم کارت. شخصي جامو کې کس ډېرې بې اصوله خبرې وکړي. زه د دې لپاره غلی وم چې په روغتون کې ټول خلک راټول شوي وه او خبره د عزت وه. هڅه مې کوله چې په څه چل له دې ځایه دواړه ووځو. زه یې بیا ور وغوښتلم. ځان ته یې کړم. اول یې بدې خبرې وکړي. بیا یې نصیحت پیل کړ. بیا یې وویل جیبونو کې دې څه دي؟ ما ورته وویل هیڅ هم نشته دی. عسکر مې تالاشي واخیسته. بیا یې رانه په خپل موبایل څو قیدي عکسونه واخیستل. بیا یې رانه ویډیو وکړه. بیا یې لوی دروازې ته لارښوونه وکړه. عسکر یې هم راپسې کړ. ما ورته وویل چې دا ښځه به څه کوئ؟ ویلې بیرون انتظار شه، موږ جنایي ترې یو څو پوښتنې کوو. در به شي. له پاڼې هم د مخ عکسونه اخیستي وه. له سیات عامې بهر دا بد انتظار کېده چې د دروازې خړ رنګه ویرز موټر راووت. ګورم چې پاڼه هم پکې کېنولې ده. ما هم چنار راغوښتی وه. له دې ویرز موټر سره څنګ په څنګ روان شوم. پاڼه یې دوسرکې ته ورسوله. هلته یې له تور غره موټر کې کېنوله. زه ورته تر هغې تم شوم چې د پاڼې موټر تور غره ته او د جنایي موټر بیرته ښار ته را روان شو. کور ته راغلم. لاسف ننګ سره مې موضوع شریکه کړه. هغه په ملي امنیت کې له چا سره اړوند موضوع شریکه کړه. د امنیت کس وغوښتلو. موږ هم ولاړو. له امیر صاحب سره مې ټوله موضوع شریکه کړه. هغې د اړونده اوضاع معاون راوغوښته. سم پرې غوسه وه. ټول داستان مې ورته تېر کړ. معاون ثبت کړ. پاڼې هم ورسره زما په ټلیفون ټولې خبرې شریکې کړې. معاون بلا حوزې ته نه ورسېدلی چې پاڼې ما ته زنګ وواهه. لایقه هغه زنګ کړی وه. وایي ما سره مینه وکړه. که نه ټول عکسونه د فیسبوک کې خپروم. تر هغې چې زه امیر ته ووایم امیر صاحب وویل زه پوه شوم. معاون یې بیا امنیت ته راوغوښت او د ژر اجراتو امر یې ورکړ. 2 ساعته وروسته معاون ما ته زنګ وواهه. ویل یې په جنایانو کې مې هغه کس پیدا کړ. جنایي نه بلکې د ملي پولیسو ضابط دی. شمشاد نومیږي. قسم او قرآن کوي چې زما موبایل کې عکسونه او ویډیو نشته. ما یې موبایل هم وکوت خو څه مې ونه موندل. ما ورته وویل دروغ وایي. معاون صاحب وویل ښه د څارنوالۍ ته به یې ور وپېژنو. ما ورته وویل بیخي روغه خبره ده. چې مې له پاڼې سره مشوره وکړه هغې وویل چې دا منډې ترړې مې له لاسه نه کېږي. څه په بلا یې وهي. پرېږده یې. ما هم د معاون صاحب سره خبرې وکړې او ورته مې وویل زه پرېږده یې معاون صاحب. معاون صاحب لومړی زما ستاینه وکړه او بیا یې په شمشاد زما او له پاڼې بښنه وغوښته او قضیه همداسې پاتې شوه. پاڼې زنګ راوکړ. ویلې لایقه هغه بې شرمه خو دومره سوال زارۍ کولې زړه مې پرې وخوږي. زه پرې قار شوم چې د غوا لورې بیا دا خبرې ماته ونه کړي. لایقه کاش دا مسله رښتیا شوی وای. ولې؟ ځکه همداسې خو مې نه کوي پرې چې در تاوان شوی وای. زما به یې له نورو شرمونو سره څه. زما خپل لایق غواړم او بس. ما ورته وخندل. یاره پاڼ کې نو هر وخت ستا طبیعت جوړ وي. ګپ به لګوي او به بولالې غږوي. د غوا لورې لا خو ته یې به بولالې ګڼې خو همدا زما د زړه خبرې دي. ته باور وکړه هیڅ مې له جنایانو ویره نه کېده ځکه زما دنیا زما تر خوا وه. هغې ولنډې د وایي د شپې خو ټول خلک ویده وي. د ورځې راشه چې تاوان در باندې شمه. پاڼې بس دا کیسې دې ما ته تکرار دي. زه درنه یوه پوښتنه کوم او ځواب یې سم د لاسه غواړم. که نه بیا به دې کیسه خرابه وي. انیل او غرنی دې څه دي؟ کوم انیل او کوم غرنی؟
هغه غرنی او انیل ریکشوان در خایم لنډ او پاک ځواب غواړم. لایقه دا درته چا وویل؟ ته څوک څه کوې؟ ما ته شر ځواب راکړه. اوف ما ته کس وخایا اول شا بنو. لایقه دا د موبایل کیسې نه دي، سبا کلی ته راشه ټوله کیسه به درته وکړم. که زما په خوله باور نه کوي بیا به مې له مور سره هم خبرې وکړي. سمه ده نو. ما هم ورسره ومنله. شپه تېره شوه، سهار د پاڼې پیغام راغی. سلام سهار په خیر لایقه. مننه کور ودان چیرته یې؟ احمدزی و سټاپ سره یم چې له ولسوالۍ راواوښتې زه هم له کوره راوځم. د شیدو دکان شاته بیا راځه په خیر. پاڼه نو د دکان شاته د ښځو لپاره جوړ شوي ځای کې ناسته وه. زه هم ورغلم. دکاندار مې وپوهوه. کېناستم شیدې مې راوغوښتې. پاڼې له څښلو انکار وکړ. زه پرې غوسه شوم. کېنه د غوا لورې. پاڼې دا لاس دې ولې؟ هسې نو دا کنول پکې څه کوي؟ پاڼې ویل ته لږ رانږدې شه. چې ور وړاندې شوم جوش ته مې نیولې وه. اوهو دا څه کوې د غوا لورې؟ دومره چې ناروغه وي نو نه به راتلې. راغلم خو ځکه ما ویل بیا به وایي چې بهانه کوي. سیروم مې له لاسه لرې کړ او راووتم. ښه ډاکټر ته تللې وې؟ هو ویلي چې ملریا یې. شفا دې وي ګرانې خو ډېره جوش ته بدې ده. دا شیدې وڅښه. نه یې څښم. لایقه که رښتیا ووایم روژه مې ده. دا څه لیونۍ خبرې کوي؟ ناروغه هم یې او روژه هم یې او تر هغې نه څه خورم او نه څښم چې تر څو مې زړه کې نیولی سوال رب قبول نه کړي. سمه ده پاڼ کې زه درنه ځم. سبا شاید کابل ته هم لاړ شم. ټریننګ لرو. لایقه یو څو شېبې را سره کښېنه چې دا زړه مې در باندې آرام شي. پاڼې ته ناروغې لاړه شه کور ته آرام وکړه. زما آرام یوازې او یوازې ستا په لیدو کې دی چې تا سره یم نو ډېره خوښه یم. پوهېدم چې پاڼه په سخت حالات کې ده. زما د خوښېدلو لپاره به یې په سترګو ډول ډول لوبې کولې. کله به یې وګډولې، کله به یې زما په سترګو کې واچولې. زما لاس به یې په خپلو لاسو کې ونیوه. عجیبه کیفیت وه. په شونډو یې ترخه مسکا وځغلېده او له سترګو یې ناچارۍ اوښکې راغلې. دا وخت نو له ما سره هم هېڅ نه وه. ګونګ وم. اجازه مې ترې واخیسته. هغه کور ته لاړه او زه د ښار په لور روان شوم. پیغام یې وکړ. لایقه پوهېږم چې څه لپاره راغلی وي. ما کې هېڅ دم نه وه او تا هم زما په حالاتو لیدو پوښتنه ونه کړه او نه دې موضوع یاده کړه. خو ځه ته چې له کابل راستنېږې ما به خپل د ژوند ټوله کیسه له ماشومتوبه تر اوسه لیکلې وي او په لیکلي ډول به یې در وسپارم. سمه ده پاڼې ګلې تا دې الله جل جلاله روغه کړي. دا خو به ښه کار وشي. هو لایقه داسې کیسې به واوري چې تا به یې فکر هم نه وي کړی. سمه ده خوږې زه په تمه یم. سهار هیلې زنګ وواهه. چیرې ته یې لایقه؟ ما ورته وویل کابل ته روان یم. ته لږ تم شه زه ښار ته درځم او یو څه درته په ثبوت رسوم. بیا حیران شوم. ښه راځه هیلې ته په خیر راشه ساتر راتګ په تمه یم. هیلې راغله. تالاشي چوک کې یو هوټل ته پورته شو. هیلې نو غټې شنې سترګې وړه خلغه نمرنګ قواره او مناسب قد درلود. دا نو ډیره چالاکه پیغله وه. با جرأته خبرې کولې. غرني ته یې زنګ وکړ. وروره سلام هیلې ښه یې؟ شکر دی ښه یم. څنګه ده؟ له پاڼې خبرېږي؟ هو ښه ده. انشاءالله په دې څو ورځو کې به یې کوژده هم کړم. دا به بیا خوند وګوري. ښه سمه ده. دلته یو هلک دی وایي تا سره واده کوم. واده ورسره وکړم که نه؟ ته ورته موبایل ورکړه. سلام علیکم وروره. علیکم سلام. وروره جوړ یې؟ زما له خور سره واده کوي خو ته څوک یې او له کومه ځایه څخه یې؟ دا به درته بیا هیلې ووایي. موبایل مې په غوسې سره پرې کړ. د غرني خبرو مې بالکل په پاڼې باور له لاسه ورکړ. پورته شوم. له هیلې مې اجازه واخیسته. کېنه مړه لاړ به شي. موږ څومره ستا ارمان کړی دی. ته کېنه یوه شېبه. خو زه جدي وم. هغه هم را پورته شوه. ویلې ته صبر دا پیزار را په پښو کړم. زه ترې روان شوم. هغه هم را پسې سیخه روانه وه. زیاته یې کړه. ته اوس چیرته ځې؟ کابل ته په خیر. زه هم ځم بیزي اکمالاتي ته. سبا مې یو ورځنی ورکشاپ دی. هغه اخلم بیا به ځم کور ته. مخه ښه مو وکړه. زه د کابل موټر کې کېناستم خو فکرونه مې بیخي بل ډول وه. یوازې د پاڼې په هکله فکرونه. حیران وم. غوږۍ مې په غوږ کې کېښودې. په دوو لارو کې حیران پاتې وم چې اوس څه وکړم. درنو اورېدونکو دا بله مسکاله تر دې حاله ناول ومه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونو خوشحاله